په مرکز کابل کې 25 ټنه بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي هدر شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې له خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې ټیمونو د روان 1403 هجري شمسي کال د حمل د میاشتې په جریان کې په مرکز کابل کې له خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې په ترڅ کې راټول کړي 25 ټنه تاریخ تیره بې کیفیته او غیر معیاري خوراکي توکي نن چهارشنبه د روان 1445 هجري قمري کال د شوال د میاشتې په 25مه نیټه د اړوندو ادارو د استازو په شتون کې حاضر او له منځه یوړل. د کابل ښار له مختلفو ناحیو نه مختلفو نوع غذایي مواد چې هغو تاریخ تیر یا هم بې کیفیته وو دا راټول شوي دي. تقریبا د 25 ټنو شاوخوا کې مختلفو نوع غذایي مواد چې په هغو کې بسکټ دي، چاکلیټ دي، انرژیانې دي، شیدې دي او همدارنګه نور ژاولې دي. مختلفو نوع غذایي مواد دي چې دا د موږ د ټیمونو په واسطه باندې د کابل له مختلفو ناحیو څخه راټول شوي دي. نن تاسو یې د شاهدان چې هغه باید هدر یا له منځه ولاړ شي. پر همدې موخه جوړ شوي خبري کانفرنس کې د یاد ادارې لوی رئیس ډاکټر صاحب عبدالباري عمر وایي هغه کسان یې عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې د تاریخ تیره خوراکي توکو په لیبل یې نوي تاریخونه لګول. نوموړی خبرداری ورکوي هغه کسان چې په هیوادوالو تاریخ تیره او بې کیفیته خوراکي توکي پلوري او یا یې هم کاروبار کوي عدلیه او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي. د دې ترڅنګ موږ داسې یو شخص هغه په تاریخ تیرو غذایي توکو باندې نوی تاریخ لګاو او جعلي ټاپې ورته جوړې کړې وي. هغه شخص هم نیول سوی چې عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي سوی او هغه مالونه چې دوی دغه کار ورباندې کوي هغه را انتقال سوي. ښاغلی عمر وایي د تیرې ادارې پر مهال سره له ډیرو امکاناتو د خوړو او درملو د ملي ادارې د خوړو برخه غیر فعاله وه، خو د اسلامي امارت پر راتګ د یاد ادارې د رهبرۍ په پراخو هلو ځلو او د اسلامي امارت د مشرانو په ملاتړ سره یادې برخې ته د پام وړ کارونه شوي دي او اوس مهال د ځانګړو معیاراتو له مخې د خوراکي توکو تولیدي فابریکو ته د جواز د ورکړې بهیر پیل کړی ده او د خوړو د خوندیتوب برخه چې دا یوه ډیره مهمه موضوع ده هغه هم فعاله کړو چې اوس د خوړو خوندیتوب د یو عمومي ریاست تر چتر لاندې په دغه اداره کې فعالیت لري، کار کوي، په ولایتونو کې امریتونه لري. لله الحمد په تیرو 2 کلو کې موږ وکولی شوی چې د خوړو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په سطحه باندې یعنی د افغانستان د خوړو د خوندیتوب قانون جوړ کړو. دغه قانون دلته له ضربتو ادارو سره طی مراحل سوی ده او د عدلیې محترم وزارت ته لیږل سوی. د دې ترڅنګ مختلف طرز العملونه جوړ کړو او اوس موږ د غذایي تاسیساتو فابریکو ته د جوازونو لړۍ پیل کړې ده چې موږ اوس جوازونه شروع کړي. ښاغلی عمر د هیواد پر ټولو سوداګرو غږ کوي چې هیواد ته د غیر خوندي خوراکي توکو له وارداتو ډډه وکړي. له خپل ولس څخه، له خپلو خلکو څخه، له خپلو تاجرانو څخه هم دا غوښتنه کوو چې تاسو هم په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته کوي. د خوړو درملو د ادارې د غذایي خوندیتوب د اصولو مطابق تاسو خپل کاروبار عیار کوي او هغه څه مه واردوئ افغانستان ته د هیواد ته چې هغه د مسؤلیت له اړخه کمزوري وي او تاسو په ارزانه قیمت باندې اخلي او دلته د افغانانو په سترګو کې خاورې اچول کیږي او ورکول کیږي. دا کار باید څوک ونه کړي. دا یادونې وړ ده چې د خوړو او درملو ملي ادارې د روان 1403 هجري شمسي کال له پیل څخه تر دې دمه پورې په مرکز او ولایاتو کې 115 ټنه مختلف ډول تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل له منځه وړي دي.